خوست کې په بېلابېلو وختونو کې 8 ارادې سراچه ډوله موټر چې د غلو له لوري تښتول شوي ول د ترافیکو د ثبت او رجسټر د پروسې په لړ کې ونیول شول او د بېلابېلو رسنیو پر وړاندې خپلو مالکینو ته وسپارل شول. هممهاله د خوست د جنایي پیښو پر وړاندې د مبارزې مدیریت وایي چې په یاده برخه کې جدي دي او ناقانونه کړنو ته به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي. په دې موټرو کې داسې موټر دی چې څو کاله مخکې له هیوادوالو څخه غلا شوي دي. هغوی موږ ته عارضې کړي دي. د موټرو هغه نمبر موږ راسره ثبت کړي وو. نو دا د موټرو د ثبت په پروسه کې همدا موټر موږ ته لاسته راغلی دي او په تړاو باندې 4 کسه غله نیول شوي دي او نور غله فرار دي چې د هغوی تعقیب او پلټنه روانه ده. بل خو هغه کسان چې نقلیه وسایط ورته سپارل شوي ول خوښي څرګندوي او ورته مهال د پیښې مجرمینو ته د سزا غوښتنه کوي. چې دا مو خپل راستلو هغه ته سبزی منډی کې مې دروله و زه راړه ته ختلم بازار ته. کله چې زه بازار ته وختلم تقریبا یوه نیمه ګنټه وخت ونیولو چې موټر ته ورغلم موټر بیا نه و. ځای کې نه و کې نو ما مرتیغ ته کلی قمندانۍ ته د کشف والا ته مې خبر ورکړلو چې مونه خو دا رقم موټر چا بوتللو و بیخي زیات خوشحال یم. د موټر داره و چې میږ ولایت به ولی و ولایت که مو ودرو و بدیا تذکره مو جوړوله چې روتو موټر نه و. خوشحالي ولې مې د رسنیو سره همغه وکړی حکومت سره ځان په تماس کې که یغه وویل چې وشمیږي ته پراخ کوو دا رجا نه بلکل رجا دی لسم نه ورک شه. دوی وچ وشدا بغه شاین ان شاء الله چې خدای کې میږي هغه لوند نسو. کله چې دوی هغه وکړه یو نیم کول بوتلې وي چې دا مټار ورک میږي رضا ولات کړي و بیا د ثبت نام کې وکړه. وشدوی دا 2 ورځې 3 ورځې مخکې زنګ وویل چې تو مټار سره کم لمبارې وکړه چې دا رقم دی چې مټار د پیدا شوی دی روشه. د یادونې وړ د نقلیه وسایطو د صف او رجسټر په پروسه کې تر دې وړاندې هم یو شمېر موټر نیول شوي او بیرته خپلو مالکینو ته سپارل شوي دي.